السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مه سئ، خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو، غزنوي پښتون یم، بیا ستاسو په درانه خدمت کې له یو نوي ویډیو سره. خوږو دوستانو، ډېر دوستان له ما څخه یو سوال کوي، پوښتنه کوي چې آیا موږ د یوټیوب خپلې ویډیوګانې په خپل چینل کې بیرته کتلی سو، یا د کور په موبایلو کې د نورو موبایلو د ورونو د ورېروګانو د پلار یا په دې ویډیوګانو کې په موبایل کې کتلی سو؟ دوستانو بالکل یې کتلی هم سي او کتلی هم نه سي. دا داسې دي دوستانو، که چیرې ستاسو چینل مونیټایز نه وي، بیا خو کې یو وار وګورئ، څه مسله نه ده. یا د کور ستاسو د فیملي په د یو بل ممبر په دغه کې وګورئ، هېڅ مسله نه ده. سیدي یو وار یا زیاده سے زیاده دوه وارې وګورئ، هېڅ خبره نه ده. خو یو به عادت نه جوړوي، یو به دا کوشش نه کوي چې ته خپل واچ ټایم له دې لارې پوره کړي. یعنې د دوی کومه کرایټیریا چې دا 4000 غنټې واچ ټایم ستا دا اراده چې پوره کړم، یا سبسکرایبر پوره کړم په خپل دا ته نه سې کولی دوستانو. صحیح دی؟ دا بیا په انوالډ اکټیویټي کې راځي دوستانو، نو خیال به ډېر کوئ. او که چیرې ستاسو چینل مونیټایز وي، د مونیټایز چینل هېڅ ګنجایش نشته چې یو وار یې ته پر کلیک کړي. صحیح دی؟ یو وار که دې کلیک کړم، دا بالکل انوالډ اکټیویټي کې راځي، ستاسو چینل باندې مسله راتلی سي، بیرته ډي اکټیویټ کېږي. نو دوستانو ډېر خیال کوئ چې د مونیټایز بعد بالکل خپله ویډیو مه په خپله ګورئ، مې د ورور یا د اکا یا کوم وای فای سره چې ستاسو ټول کنیکشنان وي په کور کې، اکثره وخت یوه وای فای خلکو لګولي وي، ګرد موبایلان ورسره کنیکټ کړي وي، نو د هغو سره به هم ډېر خیال کوئ دوستانو، پر هغه بیا هم نه ګورئ او په خپله بیا هم نه ګورئ که چیرې ستاسو چینل مونیټایز وي. د مونیټایز بعد او که مونیټایز نه وي، ما درته ویل یو وار دوه واره مسله نه ده، ویې ګوره پروا نه لري. یو وار خو عادت به نه جوړوي چې ته دا کوشش وکړې چې دلته دغه د پلی لیسټ جوړ کړی وګوره، 6 ویډیوګانې 10 ویډیوګانې 50 واره ګورې، 50 وارې ګورې. کوشش دا وي چې ته واچ ټایم په خپله پوره کړې، ځکه د دوی الګوریتم سیسټم یو اتوماتیک سیسټم دی د یوټیوب، هغه تاسو نسئ خطا ایستلی، هغه به دې پوهېږي چې دا دوی په خپله کتلي دي، یا هغه وای فای دوی ته معلومېږي، یا ستاسو د کور موبایلان هم دوی ته معلومېږي چې دا خو بار بار سره کنیکټ شوي دي، په هاټسپاټ باندې سره کنیکټ شوي دي، په وای فای سره کنیکټ شوي دي، په هغه هم دوی پوهېږي. نو تاسو نسئ کولی چې د کور په موبایلانو باندې یا په خپل موبایلان باندې دا ویډیوګانې بار بار وګورئ تر مونیټایزیشن مخکې، یا د مونیټایزیشن بعد چې ستاسو چینل مونیټایز شي، بیا خو بالکل یو وار هم چانس نشته، یو وار هم تاسو نسئ کولی، گنجایش نشته، یو وار بیا هم نه ګورئ، نه بیا دوه واره ګورئ. خو که تر مونیټایز مخکې وي، پروا نه لري، یو وار کې ته وګورې چې ما دوی نه وګورې چې دا ویډیو سمه ده که نه ده، مثال پر چینل دې پورته کوي وګوره، مسله نه ده، یا د کور په دغه کې یو وار کې وګورې. ما درته ویل عادت به نه جوړوي چې ته به خامخا هر وار ویډیوګان بار بار ګورې، نه، نو خپل چینل په خپل لاس مه خرابوئ دوستانو. او که تر مونیټایزیشن مخکې ستاسو چینل مونیټایز نه وي، چاته لینک واستوې، مسله نه ده، پر وټساپ یې واستوه، پر مسنجر یې واستوه، هېڅ خبره نه ده لینک. خو که ستاسو چینل مونیټایز شي، بیا به لینک هم نه استوئ. صحیح دی؟ بیا لینک هم پر وټساپ یا پر دغه مه استوئ چې زما چینل سره وګورئ، یا زما چینل سبسکرایب کړئ، یا زما ویډیو وګورئ، بیا به یې نه استوئ. صحیح دی؟ خو بیا نو داسې دي چې تر 1000 سبسکرایبر زیات شي، بیا ضرورت هم نه وي چې تاسو لینک واستوئ، ځکه چې ستاسو سبسکرایبر هم بیا په خپله زیاتېږي او ویوز هم په خپله راځي، بیا خلک په خپله ستاسو ویډیوګانې ګوري، بیا نوبت نه راځي چې تاسو به خلکو ته لینک استوئ. نو کوشش وکړئ. اوس دوستانو امید کوم چې ستاسو سوال ته به جواب پیدا شوی دوستانو، چې دا ویډیو راسه اوږده شوله دوستانو. دا ویډیو ما په دې باره کې کړې وه چې تاسو پر خپل موبایل کې خپله ویډیو کتای سئ یا نه سئ کتای. نو ما دغومره تفصیل به د دې دپاره صحیح تر راتلونکي ویډیو مو پر لوی او بخښونکي خدای سپارم، په مخ هم ښه ژوندي اوسئ، کور مو ده.